په مزار شریف کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې ټورنمنټ کې د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې د کفایت ګروپ د ملک هرات ټیم ته ماتې ورکړه. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون رئیس محمد نعیم ماهر وایي په دغو سیالیو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د 40 لوبډلو په ګډون په مزار شریف ښار کې ترسره شوه او د دې سیالیو اصلي موخه د لوبغاړو د وړتیاو لوړول او ملاتړ ښیي. بسیار یک تاثیر مثبت خود داره به ورزش و جوانان که ما امروز خوشبختانه روزی که امنیت آمده امنیت میسر شده این همش تاثیر امنیت است. په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران د مسؤلانو او د ملاتړ کوونکو لخوا د دا ډول ورزشي پروګرامونو لاره اچولو څخه خوښي څرګندوي او همدارنګه د ورزش له مسؤلینو او ملي سوداګرو څخه غواړي چې له ورزشکارانو سره اړخیزه مرسته او ملاتړ وکړي ترڅو د نړۍ په کچه ښه وځلیږي. تقریبا 2-3 ماه شده که ما تمرین میکنیم به خاطر مسابقه آمادگی گرفتیم. 3 روز شده مسابقه شروع شده بودن. 3 روز طول کشید. امروز فاینال است. د یادونې وړ ده چې د والیبال سیالۍ په مزار شریف ښار کې د بیلابیلو ولایتونو د 40 ټیمونو په ګډون ترسره شوې چې په پایلوبه کې د کفایت ګروپ ټیم لومړی مقام او د ملک هرات ټیم دویم مقام خپل کړ.